یو مستطیل تش ځای متره تش ځای دی له دوه مستطیل نه. که دلته وګورو نو د یو مستطیل عرض 3 متره دی او د دوو مستطیلو عرض 9 متره دی. یو مستطیل که زموږ 3 له 9 سره پرتله کړو نو 6 متره لنډ دی. 6 متره لنډ دی له دوه مستطیلو نه. که دلته هم وګورو نو 3 متره د 6 مترو په اندازه له 9 مترو لږ دی نو دا 6 متره دی او دلته هم باید اوږد رانسي ځکه د یو مستطیل عرض کم دی نو دا په پوره توګه کوچنی دی له دوه مستطیل نه د 6 مترو په اندازه کوچنی دی. راځئ یو څو مثالونه نور هم حل کړو. یو خط تش ځای سانتي متره اوږد دی. اوس به یې اندازه کړو. د دې خط کش په وسیله یې اندازه کوو. نو یو خط 9 سانتي متره اوږد دی. 9 سانتي متره اوږد. اوس دوه خط کش ځای سانتي متره اوږد دی. ښه راځئ لږ یې نږدې کړو چې لږ روښانه معلوم سي. دوه خط تش ځای سانتي متره اوږد دی. نو دوه خطه 15 سانتي متره اوږد دی. لږ به نور هم رانږدې کړم. ښه نو دوه خط 15 سانتي متره اوږد دی. اوس یو خط تش ځای سانتي متره تش ځای دی له دوه خط نه. که 9 او 15 سره پرتله کړو نو 4 سانتي متره اوږد دی له دوه خط نه. یعنې یو خط 4 سانتي متره اوږد دی له دوه خط نه. که دلته وغواړو چې له دوه خط نه یو خط ته لاړ سو نو باید 1 2 3 او 4 سانتي متره ورزیات کړو. اوس به نورو مثالونو ته راسو. یو مثلث تش ځای سانتي متره اوږد دی. ښه په دې خط کش به یې اندازه کړو نو دا 3 سانتي متره اوږد دی او دوه مثلث تش ځای سانتي متره اوږد دی. لږ به لاندې راسو. ښه نو دوه مثلث 15 سانتي متره اوږد دی. یو مثلث تش ځای سانتي متره تش ځای دی له دوه مثلث نه. نو یو مثلث 2 سانتي متره لنډ دی له دوه مثلث نه. 3 د 2 په اندازه له 15 لږ دی نو باید 2 سانتي متره لنډ وي. که دلته ځیر سو نو معلومیږي چې یو مثلث کوچنی دی له دوه مثلث نه. نو ځواب مو سم دی. خو څومره کوچنی؟ 2 سانتي متره ځکه 3 له 15 سره پرتله سوي. اوس به راسو دا وروستي مثال ته. یو مستطیل تش ځای سانتي متره اوږد دی. څرنګه چې دلته معلومیږي دا 9 سانتي متره اوږد دی ځکه د خط کش یوه څوکه د مستطیل په یوې څوکې ایښودل سوې او بیا تر 9 سانتي متره پورې تللې یو. ښه نو اوس دوه مستطیل هم داسې ښکاري چې 6 سانتي متره اوږد دی. 6 سانتي متره اوږد او یو مستطیل نسبتا لوی دی. د 3 سانتي مترو په اندازه اوږد دی له دوه مستطیل نه ځکه 9 سانتي متره د 3 په اندازه ډیر دی له 6 سانتي متر نه. نو د 3 سانتي مترو په اندازه اوږد دی. نو ویلی سو چې په مستطیلونو کې یو مستطیل اوږد دی چې سم ځواب دی.